پیل هم د مهمو خبرونو په سرټکو کوو. د هیواد څخه پر ساتنه د ملي دفاع د وزیر ټینګار. د عامه روغتیا له وزیر سره د بریټانیا د ځانګړي استازي لیدنه. د اسلامي علماو نړیوال اتحاد د مشر لخوا د افغانستان او پاکستان د روانې جګړې د درېدو غوښتنه. او د ایران لخوا په ګاونډیو هیوادونو د برید نه کولو پریکړه. د غوږ ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن شنبه، اوس هم بشپړ خبرونه. د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي که پر کابل برید وشي نو اسلام آباد به هم خوندي پاتې نشي. نوموړي له تلونیو سره په مرکه کې ویلي چې که کابل ناامنه کیږي اسلام آباد به هم ناامنه شي. نوموړي ویلي چې د یوې افغاني کورنۍ د غچ اخیستو بدل کې لسګونه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د مولوي محمد یعقوب مجاهد په وینا د دوی درد د ډیورنډ فرضي کرښه ده. مجاهد ویلي که جګړه اوږده شي دوی چمتو دي چې حتی 10 کاله نور هم وجنګېږي. د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د بریټانیا له ځانګړي استازي ریچارډ لینسي سره پر لیکه لیدنه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت په وینا په دې لیدنه کې د روغتي خدمتونو د وضعیت، د روغتي سیستم د پیاوړتیا او پراختیا، د روغتي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې، د اکمال تخصصي پروګرام او د نړیوالو ادارو له لوري د روغتي سکتور سره د همکاریو په اړه خبرې شوې دي. جلالي د افغانستان له روغتي سکتور سره د بریټانیا د مرستو مننه کړې او ویلي دي چې په ځینو مهمو برخو کې د روغتي خدمتونو د پراختیا لپاره لا زیاتو همکاریو ته اړتیا لري. بل لور ته د بریټانیا ځانګړي استازي د افغانستان د روغتي سیستم د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره د دوامداره همکاریو ډاډ ورکړی دی. د اسلامي علماو د نړیوال اتحاد مشر علي محی الدین القرداغي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جګړې د سمدستي بندېدا فتوا ورکړې ده. قرداغي په هغه فتوا کې چې پر ایکس یې خپره کړې پکې ویلي د دوو اسلامي هیوادونو ترمنځ جګړه د اسلامي لارښوونو خلاف ده او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې باید ژر تر ژره ودرول شي. هغه د دواړو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې جګړه د روژې د وروستیو 10 شپو تر پیل مخکې ودروي او د اختلافاتو د حل لپاره د قطر، سعودي عربستان او ترکیې په منځګړیتوب خبرې پیل کړي. قرداغي ټینګار کړی چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه حرامه ده او باید د اسلامي هیوادونو ترمنځ یووالی او ګډ دریځ پیاوړی شي. د ننګرهار اوسیدونکو په یوه راټولیدنه کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل او د هیواد له دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو د افغانستان پر ملکي وګړو د پاکستان د پوځي رژیم بریدونه د بشري حقوقو د اصولو خلاف وبلل. دوی وویل پاکستاني رژیم ولسي خلک شهیدان کړل او بدله یې باید څو چنده واخیستل شي. دا راټولیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پرون هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو د پاکستان د پوځي رژیم د بریدونو پر ضد او د افغان ځواکونو د ملاتړ په موخه لاریونونه ترسره کړل. په مسقط کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت سرپرست حافظ عمر د سیمې او نړۍ د وروستیو پیښو او تحولاتو په هکله جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی. ښاغلي عمر د افغانستان د دریځ او د عمومي وضعیت په اړه معلومات شریک کړل او همداراز د سیمې د بېثباته کولو لپاره یې له ځینو شومو هڅو یادونه کړې. ورته مهال د غونډې ګډونوالو د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره د ستونزو د حل په برخه کې پر خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو نښتو له امله په افغانستان کې شاوخوا 115,000 او په پاکستان کې 3,000 کسان بېځایه شوي دي. په راپور کې راغلي دغه وضعیت د بنسټیزو خدماتو او کوربه ټولنو پر فعالیت فشار راوړی او لا ډیرو مرستو ته اړتیا ده. یاد سازمان اندېښنه ښودلې چې د کډوالو د بیرته ستنېدو دوام به د خلکو حالت لا پسې خراب کړي.
UNHCR له ښکېلو غاړو غوښتي چې ملکي وګړو ته د ځانونو د خوندي کولو په موخه له کرښې د اوښتلو راوښتلو اجازه ورکړل شي. د کوچني اختر په مناسبت د پروان ولایت له بندخونې څخه 114 تنه بندیان خوشي او د 126 نورو د بند موده کمه شوې ده. د یاد ولایت د مرکزي زندان مسؤل محمد ابراهیم حقانی ویلي چې له دغه زندان څخه د 9 ښځو په ګډون 114 بندیان خوشي شوي او د 226 نورو د بند موده کې کموالی راغلی دی. دغه اقدام د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت د مشرتابه د ځانګړي حکم او پیرزوینې پر بنسټ ترسره شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د عزیزي انرژۍ شرکت په همکارۍ په غزني ولایت کې د 130 میګاواټه په ظرفیت د لمریزې برېښنا تولید دستګاوې جوړیږي. د برېښنا شرکت په خبرپاڼه کې راغلي چې د یادې پروژې چارې به د 2 کلونو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د برېښنا شرکت اعلان کړی چې د لمریزې برېښنا د تولید 15 پروژو قراردادونه یې چې ټولیز ظرفیت یې له 900 میګاواټ څخه زیات دی لاسلیک کړی دی. د بیپولي خبریالانو بنسټ وایي د فبرورۍ له 28 راهیسې د افغانستان او پاکستان د کړکېچ له زیاتېدو سره پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د خبریالانو پر وړاندې فشارونه زیات شوي دي. د راپور له مخې له همدې نیټې راهیسې څو افغان خبریالان نیول شوي او زندانونو ته لیږدول شوي دي. دغه بنسټ زیاتوي د 2016 کال له پیل راهیسې شاوخوا 10 خبریالان نیول شوي او یوازې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 6 خبریالان په زور افغانستان ته ستانه شوي دي چې له دې سره جنورۍ راهیسې د راستانه شویو خبریالانو شمیر 9 تنه ته رسیږي. دا وضعیت وروسته له هغې نور هم سخت شوی چې پاکستان افغانستان د ښکاره جګړې اعلان کړی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خپلو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر ګاونډیو هیوادونو برید ونه کړي او په توغندیو یې په نښه نه کړي تر هغه چې د همدې هیوادونو له خاورې پر ایران برید نه وي شوی. پزشکیان دا څرګندونې په یوه ټلویزیوني پیغام کې کړي دي. نوموړي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه غوښتنې ته په غبرګون کې چې له ایران څخه د بې قید او شرط تسلیمېدو غوښتنه کړې وه ویلي چې هغوی باید دا ډول خوبونه له ځانه سره ګور ته یوسي. بلخوا د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند ابوالفضل شکارچي ویلي چې د امریکا او اسرائیل پر وړاندې به پاتې رانشي او تر دا مهاله یې سیمه کې د دښمن ټولې هغه اډې په نښه کړي چې د بریدونو د پیل مرکزونه وو. نوموړي ویلي کوم هیوادونه چې تر اوسه امریکا او اسرائیلو ته فضا او امکانات نه دي برابر کړي د دوی هدف نه دي ګرځېدلي او له دې وروسته هم نه دي. هغه زیاته کړې ټولې هڅې دا دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د ښه ګاونډیتوب اړیکې ولرو خو په وینا یې له هر ځای چې پر ایران برید وشي هماغه ځای به په نښه کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایرواني ویلي چې پر ایران د امریکا او اسرائیلو په برید کې 1932 ملکیان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. ایرواني ویلي چې ایران په منځني ختیځ کې پر غیر پوځي سیمو د بریدونو په اړه پلټنې کوي. نوموړي د ایران د نوي رهبر په ټاکنه کې د رول لرلو په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاس وهنې له اصولو سرغړونه ده او ایران به هیڅ کله هم بهرنیو ځواکونو ته د دغه هیواد په کورنیو چارو کې د لاس وهنې اجازه ورنه کړي. پوتین له پزشکیان سره خبرو کې د جګړې سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایراني سیال مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. پوتین یو ځل بیا د جګړې د سمدستي بندېدو د زور د کارولو د ردولو او د ایران او منځني ختیځ د ستونزو د ډیپلوماټیک حل غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې په دې تړاو د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره په دوامداره توګه په اړیکه کې دی. په دې خبرو کې مسعود پزشکیان د ایران له خلکو سره د روسیې د یووالي او ملاتړ مننه کړې او د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات شریک کړي دي. الجزیرې د اسرائیلي چارواکو له قبله ویلي له نیمې شپې راهیسې لږ تر لږه 15 بلاستیک توغندي له ایرانه پر اسرائیل توغول شوي دي. د دغو بریدونو له امله میلیونونه اسرائیلي وګړو پناه ځایونو او پټنځایونو ته تللي او ټوله شپه یې هلته تېره کړې ده. اخوا ایران ټینګار کړی چې توغندیز بریدونه به دوام ومومي.
او وروستی خبر مو هم دا چې د پاکستان حکومت د منځني ختیځ د کړکېچ له امله د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړی دی. د نوي اعلان له مخې په پاکستان کې د پټرول او ډیزلو په هر لیتر کې څه باندې 55 کلدارې زیاتوالی راغلی دی، چې ورسره د پټرولو بیه 321.18 او د ډیزلو بیه 315.88 کلدارو ته لوړه شوې ده. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا پریکړه د نړیوالو حالاتو او د تیلو د بیو د لوړېدو له امله شوې او ژمنه یې کړې چې د وضعیت له ښه کېدو سره به بیې بیرته راکمې شي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.